صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه د شکل نه پټه ډولې نو به ډول تاسو که حج د خدای پاک تاسو بوزي نو د افریقې د خلک به تاسو وینئ دا شونډې هم غټې غټې وي او په دې مخې خاپونه داغونه هم وي او د بعضې غاښونه هم لږ ګډوډ وي هغه هم د شکل نه ډولې نو ډېر ډول داسې به وي د صحابو په شان کې به ګستاخي نه کوو صحابه لوی خلک دي خو د شکل نه به ده ووایم خو ګور یاد ساته د الله په نید باندې د شکل څه خبره نه ده ما درته اوس وویل چې سپین او تور له په سپین د په تور فضیلت نشته خبره د تقوا ده حضرت بلال رضی الله عنه خو د رنګ نه تور دی او د پیغمبر مبارک چې جنت ته ځي د پیزار کشار ځان نه مخکې وړي راغی رسول الله مبارک له وجړلې ډېرې وجړل او حضور پاک خو پلار و که نه د صحابو دپاره د الله رسوله ما به جنت ځان ته پرېږدي جاري دا خبره کوي ما به جنت ځان ته پرېږدي د جنت حورې به مې ځان ته پرېږدي رسول الله مبارک ورته وایي سعد څه دي خیر ولې بچی څه چل شوی وایي د الله رسوله ما نه خو په دنیا کې خلک نفرت کوي ما له څوک لاس نه راکړي ډوډۍ را سره یو ځای نه خوري په کوم جام چې زه اوبه وڅښم په هغې اوبه څوک نه څښي زړه مې کې یو ګیله پیدا شوه چې الله دا شکل خو ما له تا راکړی هسې نه چې د قیامت په ورځ باندې الله زما نه نفرت وکړي هسې نه چې جنت اعلان وکړي چې دا سړی ما ته مه رالیږي جنت به هم ګورې خبرې کوي ښه قیامت په ورځ او دوزخ به هم خبرې کوي هل من مزید جنت به باقاعده خبرې کوي دوزخ به هم خبرې کوي د دنیا په شان قصې به هلته نه هسې نه جنت ووایي چې دا مې نه دی په کار لرې کوي هسې نه چې د جنت حورې زما نه نفرت وکړي دا مېړه کې راله الله رسول ځکه دلته کې خو ما نه هر سړی نفرت کړي زما د شکل نو دا شکل خو ما ځان له پخپله نه دی جوړ کړی که نه دا خو ما له الله راکړی دی ولې ما نه دا خلک نفرت کوي یاره په عربو کې ګورې زما ورونو دا صفت نشته عربو سره چې ته ډوډۍ خورې ما زه څو ځله د عربو میلمه شوی یم اکثر داسې وکړي چې میلمانه مخکې کي نو چې دا کم مزدور کاري که نه دوی سره بیا په یو ځای کښېني او ډوډۍ ورسره هر قسمه به پکې وي خو ما داسې لیدلې او په مدینه منوره کې نه مدینه شریفه کې چې په درستخان باندې ماښام خلک روژه ماته کي که نه او مونځ وشي نو چې د خلکو نه کوم پوټي د ډبل روټو پاتې وي که نه نو دا عرب خپل او خپل بچي اقه پوټو ته کښېني اقه خوري دا مې لیدي او په عربو کې هم دا توریان او دا خلک ډېر دي په خدای قسم که دی هغوی نفرت کوي یو ځای ځان سره کښېني ځکه خو پې ودانه ده موږ ځان به نفرت کوو کرکه به کوو کرکه مه کوئ د مسلمان نه مسلمان الله ته ډېر نږدې دی که چوړې ولې نه دی خدای ته ډېر نږدې دی ګندګي د خدای نه خوښه طهارت او پاکیزګي د خدای خوښه ده لاس ایل دی صفایي کوئ لامبې زیاتي ویښته مېښته لر کوئ دا بېله خبره ده خو نفرت به نه کوي نو هغه سعد حضور پاک د څه وایي الله رسوله په جړه کې په سلګو سلګو خوار جاړي ما نه هسې نه یېرېږم چې ما نه الله نفرت ونه کړي د قیامت په ورځ ما نه جنت نفرت ونه کړي د جنت حورې ما نه کرکه ونه کړي چې وي دی مه را پرېږدی رسول الله مبارک ورته او وي ما له څوک لور خور هم نه راکوي څوک را سره یو ځای کښېني نه رسول الله مبارک ورته وفرمیل ای سعد که زما تابعداري دې وکړه او د الله تابعداري دې وکړه نو جنت به هم درنه نفرت نه کوي کرکه به نه کوي د جنت حورې به هم درنه کرکه نه کوي